علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عارف تابان یو ځل بیا په اسلام آباد کې او بیا راسره ډېر ګران مشر دی عدنان خان کوم چې د فکسډ مشر دی. نو د دې سره به یو څو خبرې کوو د هغه خلکو سپورټ کوي او مدد کوي کوم چې دلته کې اسلام آباد یا په هسپتالونو کې یا داسې نورو ځایونو کې د هغو د افطارۍ پروګرامونه چې کوم دي هغه دوی ورکوي. که بیا تاسو دې وګورئ ملګرو د پېښور چې کوم غټ ښار دی د ګلونو ښار پېښور د هغې نه دوی سټارټ اخیستی او نن سبا دوی په اسلام آباد جیلیون کې د هغه خلکو دپاره اوس د رمضان پیکج تیار کړلی کوم چې د دې مستحقین دي. نو راځئ د دوی سره به خبرې کوو او بیا هغه کسانو ته موږ سپیشل وایو چې د دوی سره کوم کار کول غواړي یا د دوی سره کوم ضرورت راځي د دوی مطابق هغه به د دوی نه اورو. نو د پښتو هغه یو شعر دی چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی انسانانو چې په کار شي سړی. نو عدنان بهی تاسو به ملګرو ته څه ویل غواړئ؟ خیرالی درته وایو او ورور درته ټولې خبرې ونکړلې چې څه ته لګیا یو څه کوو کمیشن ده په کوم ځای کې یو او یو جهان مننه دی کوو چې تا په شیشه به ډېر خلک مو اوري او شاید تا د وجې مو سره په دې کار کې شریک شي. دې وخت مو په اسلام آباد کې یو کوششونه دي چې هر ځای کې د انسانیت خدمت وکړو بغیر د قوم سوچه د ښار سوچه صرف انسانیت فکر وکړو. بیا روژه روانه ده نو ډېر خاندانونه داسې وي نشي افورډ کولی یا راشن شو یا افطاری شو یا خپل کچن چلول شولو نو دلته نن ورځې راشن پیکینګ روان ده. دې نه سوا د روژې تیاریانې روان دي چې افطار دسترخوان به لګي په پیمز هاسپټل کې. نو کوششونه دي چې خپل ځوانان په خدمت کې کو خپلو خلکو خدمت وکړو. قبایلي خلک راځي دې هاسپټل ته ډېر زیات نو هغه بیا دلته مسافر وي نشي افورډ کولی نو مو د وجې د کچن د وجې به شاید چې هغو روژه هغو افطاري اخیسته شي. نو راځئ ملګرو چې د خپل عدنان ورور چې دی د دغه سپورټ کو او محبت او ورورولي امن داسې وکړو. نو ډېره مینه او مننه ښه ده او باد. جزاک الله ورور. تھینک یو.